ملټي ټاسک پرېږده، په یو کار فوکس وکړه. نن سبا ډېر خلک وایي زه ډېر مصروف یم، ډېر کارونه کوم خو بیا هم کامیاب نه یم. د دې اصل وجه دا ده چې موږ ډېر کارونه کوو خو یو هم په زړه او فوکس سره نه کوو. نن په دنیا کې ملټي ټاسک ته ډېر لوی هنر ویلی کیږي، خو حقیقت دا دی چې ملټي ټاسک اکثر د ناکامۍ سبب ګرځي. کله چې انسان په یو وخت کې ډېر کارونه کوي نو د هغه توجه په څو برخو تقسیمیږي او نتیجه دا وي چې هیڅ یو کار سم نه کیږي. هغه سړی چې د ملټي ټاسک په ځای یوازې په یو کار فوکس کوي هغه هم د زړه د اخلاصه هغه ضرور کامیاب کیږي. هو وخت به اخلي خو کامیابی به خامخا راځي. د نور مثال واخله، د نور رڼا چې هر طرف ته خوره شي بس رڼا ورکوي، خو چې کله په یو ځای فوکس شي نو بیا اور بلوي. همداسې د انسان طاقت هم دی چې کله په یو کار فوکس شي نو لوی کارونه کوي. موږ اکثر دا غلطي کوو، نن یو کار شروع کو سبا بل بیا بل، یو وخت یوټیوب، بیا فریلانسینګ، بیا بزنس، بیا سوشل میډیا، اخر کې وایو چې هیڅ شی سیټ نشو. مسله نصیب نه دی، مسله دا ده چې فوکس نه دی. کامیاب خلک زموږ نه زیات عقلمند نه وي، د هغوی سره هم په ورځ کې دغه 24 غنټې وي. فرق صرف دا وي چې هغوی خپل وخت او طاقت په یو کار لګوي. کله چې ته په یو کار ټینګ ودرېږي نو ورځ په ورځ پکې ښه کېږي، ستا هنر قوي کېږي، ستا اعتماد زیاتېږي، خلک تا په هغه کار باندې پیژني او بیا موقع په خپله ستا طرف ته راځي. یاد ولره کامیابي شارټکټ نه لري. هغه څوک چې هر څو میاشتې وروسته لارې بدلی هغه ټول عمر لارې بدلی. که ته رښتیا کامیابېدل غواړې نو دا فیصله وکړه، یو کار انتخاب کړه، یو هنر انتخاب کړه او لږ تر لږ یو اوږد وخت پورې هم هغه کار ته وفادار پاتې شه. شروع کې به څوک تا ته توجه نه درکوي، شروع کې به نتیجه نه ښکاري، شروع کې به زړه وایي چې پرېږده. همدغه وخت د امتحان وخت وي. زیات خلک هم دلته تسلیمیږي او کامیاب خلک هم دلته ځان ټینګ پاتې کوي. دا سوچ مه کوه چې کامیابي به کله راځي، دا سوچ وکړه چې نن مې خپل کار دپاره څه کړي. کله چې ته یو کار د زړه د اخلاصه کوي نو هغه کار به ستا پیژندګلو جوړیږي. ملټي ټاسک انسان ستړی کوي، ذهن خرابوي، خو فوکس انسان ته سکون هم ورکوي او کامیابي هم. خپل وخت ارزان مه ګڼه، د هر چا په خبره خپله لاره مه بدلوه. که تا یو کار انتخاب کړی وي نو باور پې وکړه، هره ورځ پکې ځان ښه کړه، ورو ورو مخې ته لاړ شه خو شاته مه ګرځه. هغه ورځ به خامخا راځي چې خلک به وایي دا هم هغه سړی دی چې صبر یې کړی، فوکس یې کړی او نن کامیاب شو. آخر کې دا خبره یاده وساته، ملټي ټاسک پرېږده، یو کار راونیسه، د زړه نه یې وکړه، صبر ولره او محنت مه پرېږده. وخت به اخلي خو کامیابي به راځي.